سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو دوه جلا عکسونه سره یو ځای کړو او داسې وښیو چې یو په بل باندې لاس اچولی وي. په څو ثانیو کې به دواړه کسان داسې ښکاره شي لکه یو ځای ولاړ وي او یو بل باندې لاس اچولی وي. دا طریقه د یادګاري، دوستانه او کورنۍ عکسونو لپاره ډېره ګټوره ده. تاسو هغه کارونه په مختلف AI ټولز باندې کولی شئ، لکه په چټ جی پي ټي ټولز او جیمني AI ټولز، مینوس ټولز وغیره او داسې نورو باندې کولی شئ. نو زه په جیمني AI باندې کلیک کوم. بیا راځه دغه دپاره به تاسو لومړی دوه عکسونه اپلوډ کړئ. په دې پلس علامه به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په دې فوټوز باندې به کلیک وکړئ. پر دې مثال زه یو دا عکس ور انتخابوم، دا تصویر ور انتخاب کړو. یو مې دا هغه عکس ور انتخاب کړو، اوس په ډن باندې کلیک کوم. بیا راځم همدلته هغه پرمپټ چې ما په چټ جي پي ټي ورته لیکلی دی هغه همدلته ورته پیسټ کوم. دې کلیک کوم. راځم په دغې همدا پرمپټ به تاسو دپاره په فیسبوک پیج کې په کمنټ سیکشن کې هم موجود وي او په یوټیوب چینل کې به په کمنټ سیکشن هم درته موجود وي او تاسو هغه څخه راخیستی شئ. اوس لږ ورته منتظر شئ، نیټ کمزوری دی چې صرف د هغه عکسونه اپلوډ شي. هغه نه وروسته به تاسو نتیجه وګورئ. په دې علامه کلیک کوم. اوس به تاسو ته هغه عکس چې تاسو د ذوق او د خوښې مطابق جوړ شي، یعنې هغه انځور یا هغه عکس یا تصویر جوړ کړل، تاسو یې عملي کتلی شئ. هغه عکس ته کلیک وکړئ، غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ، ګیلري ته سیو شي، نو په دغه سیو تڼۍ به کلیک وکړئ. دا عکس به تاسو ګیلري ته سیو شي. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې بخیر.